د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي سیالیو په لړ کې د انګلستان پر وړاندې خپله تاریخي بریا ترلاسه کړه چې په پراخه کچه په کور دننه او بهر د افغانانو له ستاینې سره مخامخ شوه. دغه لوبه کې افغان لوبډلې د اوه لوبغاړو په سوځېدو سره 326 منډې جوړې کړې او انګلند لوبډله د افغان توپ اچوونکو له مقاومت سره مخامخ شوه او ټوله لوبډله یې پر 313 منډو وسوځېده او پایله کې افغان لوبډلې د 8 منډو په توپیر لوبه وګټله. ننګرهار میشتې اکرام الله او شیراز وایي د چمپیونز ټرافي یا د اتلانو سیالیو کې د افغان ملي لوبډلې بریا یوه تاریخي بریا ده او دغه ګټه د ټول ملت لپاره ویاړ دی. او زه ډیر زیات نهایي خوشحاله یم چې بیګانۍ لوبه ډیره خسته لوبه وشوله، ډیره جذباتي لوبه وشوله او ډیر خوشحاله یم موږ نهایي چې داسې لوبه وشوله چې تر اوسه پورې د کرکټ په تاریخ کې ما داسې لوبه نه وه کتلې. لکه پرون چې افغانستان کومه څه لوبه وکړله ماشاءالله ډیره خسته لوبه وکړله او موږ افغانان ډیر خوشحاله یو. الله دې تل میدان همیشه دغسې کامیاب او خوشحاله لري. بیګا چې کوم میچ وشو هغه نو ډېر داسې خوشحاله مې وو. وګوره اوس هم ستونی ناست دی چې بیګا مې کومې چغې وهلې دي او ښه احساساتو کې وو. دلته بیګا موږ ډېر ځوانان ډېر سپین ږیري ډېر خلک دلته میچ ته ناست وو. بیګا ډېر بس ښار ته ووتو، ښار کې هم ښه رش و د خلکو راوتي ته چې دا بریا ولمانځي او همدغه خوشحالي ده زموږ. ذاکر الله افغان او عبدالله بیا له افغان لوبغاړو غوښتنه کوي چې د استرالیا سره په راتلونکې لوبه کې پوره خواري وکړي ترڅو دویم پړاو ته ووځي. پر راتلونکي میچ چې زموږ د استرالیا سره زموږ ته ډېره هیله کوو چې د بیټینګ په برخه کې هم د فیلډینګ په برخه کې او د بالینګ په برخه کې ډېره خواري او ډېر کوشش وکړي ترڅو دغه بریا موږ لاسته راوړو او دویم راوند ته کوالیفای وکړو. غوښتنه مې همدا چې ښه بیټینګ ترسره کړي او فیلډینګ یې ښه چې اسټرالیانو کول شي وګټو او مخکې لاړ شو. دغه راز افغان کرکټ بورډ ویلي دغه بریا به د لوبډلې روحیه نوره هم لوړه کړي او تمه ده چې د راتلونکې لوبې ګټلو سره افغان لوبډله بل پړاو ته لاړه شي.